السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کابل ټکی کام کتونکو اوریدونکو ښه راغلاست. دا د نن ورځې مهم کورنۍ او بهرني خبرونه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون له مخې نن هم سلطنت طالب زندانیان خوشي شول. طالبانو پر باغرام هوایي ډګر برید رد او داعشي ملیشو د مسؤلیت ادعا وکړه. د سالنګ لاره د مسافر وړونکو موټرو لپاره پرانستل شوه. پکتیا ولایت کې د ځمکې پر سر جګړه کې 9 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. افغانستان کې د کرونا وایرس 40 تازه پیښې ثبت شوي. ایران کې د کرونا وایرس له امله د مړو شمېر 4000 تنو ته ورسېد. سپینه ماڼۍ وایي ښایي تر اګست میاشتې 82,000 امریکایان د کرونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. امریکا کې د کرونا وایرس له امله د مړو شمېر 14,000 او ترکیه کې 800 تنو ته پورته شو. د روغتیا نړیوال سازمان د ټرمپ خبرو ته په غبرګون کې ویلي چې دوی له توپیر پرته ټولو هیوادونو سره په ګډه کار کوي. د سعودي باچا او ولیعهد قرنطین او 150 شهزادګان په کرونا اخته شوي دي. د سعودي په مشرۍ عرب ټالوالۍ په یمن کې د 2 اونیو لپاره اوربند اعلان کړ. د ټولې نړۍ په کچه په کرونا د اخته کسانو شمېر تر 1.5 میلیون واوښت. د خبرونو پای.